कोई काजल काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता, मैं किसी और से शादी करूंगी। नहीं राजा, ऐसा मत बोल राजा, ऐसा मत बोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you राजा, I love you, I love you। ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه او محمد عمران صاحب ته د واده مبارکي ووایو. یو ډایلاګ دی بره په دې بره علاقو باندې اکثر داسې کېږي، دا زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره تاسو دا چیلې ګډې بیزې وشړئ خو خیال ورته کوئ په پردو جوار ور نه شي. نو د هغوی خو ورته بیا خیال نه زه به خپله ددیرم، خیر دی نو ټنشن. د هغوی ورته بیا خیال نه نو هغه زنانه ورته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي د مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګه ټرای وکړو. وای زړه مې د شګو سرته نور دې نو او د بلتان باران نبینه او اخر بپړ مخیر را پریوزمه یا د جانان غم زد روغلی ونه کړمه کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې د پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ او بیا ژوندون وې که نه او چې رامعلوم وې د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه ده د مسافرو. دې پسې بل یو ډایلاګ وایي काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता, मैं किसी और से शादी करूंगी। नहीं राजा, ऐसा मत बोल राजा, ऐसा मत बोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you राजा, I love you, I love you। ټول به د ګلزار علم صاحب आवाज دی چې او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي که نه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. داسې عظیم بنیری د عظیم خان دی دیر والا هغه وایي چې سکول ته لاړلې لاړه په هلکانو یې زړه ولګاوه سکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې. بل یو ډایلاګ دی د پښتو وایي د دروبا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی لا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم. بس د دروبا چې د نن نه بعد ما ته رورونوه او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ. نو مې وجنې که نه لاله مې وجنې که نه زه د مو پرېښې یم مې وجنې که نه مې وجنې که نه. کفایت شاه وایي چې
او سندانې و څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې نه به کیسوله درتلم او زرڅانګه و چې وای خلک فتیګو باندې ولې سره نایله کنه راشه ماما زوی د لیونه راشه ماما زوی د لیونه او واحد ګل یو زوړ سنگر دی قصې مې به کولې هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله والا او بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده نو په هغې کې چې جهانګیر کله مړ شي نو د نادیه ګل په غېږ کې سر پروت وي نادیه ګلو ته بیا چغې وایي نو هغه ته په دې انداز وایي خسته خسته سترګې وغړوه خسته 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 مرګري د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي خو کوشش به وکړم وای کدی غم په ما انبار شي پروا نشته کدی غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي دوی زموږ د چینل یو ویډیو وه جانانې هم را سره پکې د سکول ویډیو ده نو هغوی بار بار وایي چې یاره ته هغه پاټ پکې وکړه نو هغه چې مونږ څنګه لکه شپږ میاشتې پس سکولونه بولی وشي نو مونږ پکې سکول ته راشو چې سکول ته راشو نو بیا رانه سکول خطا شوي او نه نه بس خطا راشه ده مالا غیر ده خان تو ګورم سکول دا دی وکې دی علاقه شپږ میاشتې په سکول ته رالو غوږ شي کنه ولې زموږ د سکول دی نو ولې دا دی کنه دا خو پردی کور دی دا سکول نه دی داسې غټ واردلو ولې زموږ د سکول ورکې غټ او زمونږ د سکول مخې ته خو جوار نه و داسې غټ غټ جوار ولاړ دي پکې ولې دا خو شپږ میاشتې شپږو میاشتو کې د خلکو غټ غټ بچي کېږي او ته وایې چې جوار بس دی اخري به یو دغه وکړو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي نو هغه بیا داسې کوي وایي یا خدایه ډېره مننه ډېر ښه ده